2022 د مارچ 14 یو سړی یالو سیند ته لویږي. د اوبو تودوخه 34 درجې ده. دومره سړی چې په 15 دقیقو کې وژلی شي. هغه د شمالي کوریا پر لور لامبي، نه ترې تیښته کوي بلکې بیرته ور روان دی. 3 کاله مخکې هغه له همدې سینده نیم مړ راوتلی و. وروسته له دې چې د چین، لاوس او تایلند له لارې 15 میاشتې تیښته کړې وه، هغه سویل ته ورسید. هغه آزاد و، خو اوس بیرته شمالي کوریا ته ګرځي. که ساتونکي یې ونیسي، یوازې به یې ونه وژني بلکې ټوله کورنۍ به یې اعدام کړي. 3 نسلونه به د یو سړي د پریکړې له امله له منځه لاړ شي. له 1998 کال راهیسې تر 33,000 زیات خلک له شمالي کوریا تښتېدلي دي، خو تر اوسه هیڅوک بیرته نه و ګرځېدلي تر دې سړي پورې، او هغه یوازې 72 ساعته وخت لري مخکې له دې چې ټول نظام پوه شي چې یو سړی د نه راستنېدونکي سیند څخه برعکس تیر شوی دی. څه شی یو آزاد سړی اړ باسي چې بیرته دوزخ ته ولاړ شي؟ او که شمالي کوریا یې ونیسي، څه به پیښ شي؟ کیم کانګ 20 کلن دی. کله چې د لومړي ځل لپاره د یالو سیند ته ننوځي، خو دا ځل د تیښتې لپاره. تر شا یو کلی دی چې خلک پکې یو بل د اضافي وریژو لپاره راپور ورکوي. عامه اعدامونه پکې کېږي، او پلار یې 2 کاله مخکې د همدې تیښتې په هڅه کې مړ شوی و. جسد یې هیڅکله ونه موندل شو. جسد یې سیند لاندې وړی و. مخته یې 15 میاشتنی سفر دی. چین، لاوس او تایلند د انساني قاچاقبرو او سرحدي پولیسو څخه تیښته، په موټرونو کې خوب کول، د باران اوبه څښل او پاتې خوړل. هغه یوازې په یوې ژمنې ژوندی پاتې دی: زه به بیرته د خپلې مور لپاره راځم. 3 کاله همدا هغه وخت دی چې مور ته یې وایي. تر 2019 پورې کیم په سویل کې هر کار کوي: ساختماني کار، فابریکه، اوږدې ورځې، 14 ساعته کار، اونۍ کې 2 ورځې، 36 میاشتې پرله پسې. خلک فکر کوي چې هغه د موټر یا کور لپاره پیسې سپموي، خو هغه د یو انساني ژوند لپاره پیسې راټولولې. د یو قاچاقبر بیه چې یو څوک له شمالي کوریا څخه وباسي شاوخوا $20,000 ده. کیم $22,000 راټولوي. هغه یو باوري قاچاقبر پیدا کوي، پیسې ورکوي او د مور د راتګ زنګ ته انتظار باسي. زنګ راځي، خو بریالی نه دی. پلان ناکام شوی. مور یې ویرېدلې ده. قاچاقبر له پیسو سره تښتېدلی دی. 3 کلنه هڅه په یوه لحظه کې له منځه ځي. کیم چغې نه وهي، پولیسو ته نه ځي، بلکې خطرناک کار کوي. پریکړه کوي چې پر چا باور ونه کړي، نه حکومت نه پیسې، یوازې پر ځان باور. هغه په پټه بدلیږي. د ورځې عادي کارکوونکی، د شپې یو پلان جوړونکی. د سرحد نقشې چاپوي، د ساتونکو ځایونه په نښه کوي، د تګ راتګ وختونه تحلیلوي، د هان سیند غاړې ته تمرین کوي، له وزن سره منډې وهي، بې حرکته پاتې کېدل زده کوي، تر 6 ساعتونو پورې پرته له حرکته. 6 میاشتې وسایل راټولوي: تاوده کالي، د اوبو ضد بکس، خوراکي توکي او یو چاقو. بیا 2020 کې چین ته ځي، سرحد څاري او په پای کې بیرته سیند ته ننوځي، خو دا ځل د شمالي کوریا پر لور. اوس وضعیت بدل شوی دی. امنیت سخت شوی، ډرونونه ګرځي او نوی قانون دی. لومړی ډزې، بیا پوښتنه نشته. هغه سیند وهي، یخې اوبو بدن فلج کوي، خو بالاخره بلې غاړې ته رسیږي. په لاره کې یو ساتونکی ورسره مخ کېږي، جګړه کېږي، ډزې کېږي. ساتونکی بېهوښه کېږي، خو غږ نور ساتونکي خبروي. کیم تښتي. 8 ورځې د سیوري په څیر ژوند کوي، یوازې د شپې ګرځي، لږ خواړه خوري او بالاخره خپل کلي ته رسیږي. مور یې ژوندۍ ده، دوی یو بل ویني، خو خوشحالي یوازې 90 ثانیې دوام کوي. خطر هر ځای دی. هغه 21 ورځې پټ ژوند کوي، خو بالاخره امنیتي ځواکونه راځي، نږدې کېږي چې ونیول شي. مور یې د ژغورلو لپاره دروغ وایي او هغوی ځي، خو دواړه پوهېږي چې بیا به راشي. کیم تر ټولو سخت تصمیم نیسي. هغه باید لاړ شي، که نه دواړه به مړه شي. هغه بیرته ځنګل ته ځي او د طوفان په شپه بیا سیند وهي. دا ځل هم ژوندی پاتې کېږي او چین ته رسیږي. کله چې سویل ته ستنېږي، ازادي نه مومي بلکې بندي کېږي، ځکه چې د قانون له مخې شمالي کوریا ته تګ جرم دی. 6 میاشتې زندان تېروي، خو بیا یو زنګ راځي. مور یې ژغورل شوې ده. هغې د کیم پلان تعقیب کړی او اوس خوندي ده. کله چې کیم له زندانه وځي، مور یې ورته انتظار باسي. دوی بیا سره یو ځای کېږي، ژوندي، آزاد او یو ځای. که څه هم د هغوی دردونه نه ختمیږي، خو هر سهار په سویل کې یو ځای چای څښي، په داسې ښار کې چې هیڅوک یې د هیلو لپاره نه وژني.
کیم کانګو 2 ځله د سیند خلاف لامبو وهلې، یو ځل دوزخ پرېښودو لپاره او یو ځل بیرته ورننوتو لپاره. هغه خپله ژمنه وساتله، زه به بیرته درته راځم.